راغلم د کابل ولایت د میوو لوی مارکیټ ته. فعلا فصل همون سندری است. باز فجری میه، باز چانسه میه، باز توتاپری میه. چطور است؟ خوب است، مزه‌دار است، شیرین است، عالی است. این از خندار پر میشه میه 7 کیلو بالاترینش 9 کیلو. وانداور خو د ټول نه ګرینګي په دې پسې راځي و چې دې پسې راځي د موسم څومره وخت دی د غزې د معنی دي سرې معنی د ایراني معنی دي او دغه برازیلي معنی دي. څنګه صحیح ډېر مضبوطه کنه ته خپل چیرې غزل زه نه پیګم لکه چیرولو کې بالا څه کنه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وینډو اف افغانستان ته په خیر راغلی. ستړي مه شئ، هیله امید مې همدا دی چې له خوښۍ او خوشحالۍ څخه ډک ژوند به ولرئ. هغه هیوادوال چې دلته دی او که د باندې دی د ما هیله همدا ده چې خوښه او خوشحاله وي. شینکه احمدي یم، راغلی یم د کابل ولایت د میوو لوی مارکیټ ته. تاسو ته جوته ده چې اختر ته، البته لوی اختر ته د ګوتو په شمار شپې ورځې پاتې دي، نو ما وغوښتل چې تاسو لپاره د میوو خپرونه ولرم. د میوو په بیو باندې وغږېږم، د هغوی په شتون باندې وغږېږم. ډېرې شوي دي، کمې شوي دي. په تصویرونو کې خو ماشاءالله ډېرې خوږې او له اوبو ډکې میوې ښکارېږي. هندوانې، امونه او د تر څنګ یو شمېر نورې جالبې، یو شمېر نورې خوندورې میوې هم شته دي. ورځم له پلورونکو سره غږېږم، هغه کسان چې میوه اخلي له هغوی سره غږېږم. دوی اختر ته نورې سامدګیانې لري او نور څه کارونه یې کړي دي. له موږ سره تر پای شیبو ملتیا وکړئ. هیوادوالو د امونو بازار هم ګرم دی. ورځو له مسؤلو کسانو سره غږېږو چې دوی دغه امونه د کومه ځای راوړي او موټر هم بارېږي چې هغه چېرته وړي. لالا ستړی مه شئ. جور بخیر خیرت. بخیر هستی؟ خانه خیرت است؟ سلامت چی گپ است؟ خیر خیرتی. قیمت هم چطور است؟ قیمت هم فصل هم از بیادر. قیمتاش خوب است. قیمتا تو هم بده؟ اینمی هم از بیادر. همه سند است. هم وی آی پی؟ وی آی پی. خب قیمتاش چند بود؟ قیمتا بیادر قانع رقم مختلف است. از 300 گرفتگی است تا 7.5 کریتاش فرق میکنه. خورد کلان داره کریتاش. بازی معلوم نیست که چند تا از یک کریت؟ معلوم است از 25 دانه گرفتگی است تا 33 دانه 34 دانه. این هم چند نوع داره؟ 2 نوع داره؟ نه زیاد. حالا فعلا فصل همون سندری است. باز فجری میه، باز چانسه میه، باز توتاپری میه، باز لنگله میه، باز لال پادشاه میه. بسیار نامه زیاد داره. لال پادشاهش یک طرفش سرخ است، یک طرفش زرد است. کدامش خوب است باز؟ کلش خوب است. فعلا هم خوب سر است. در کل پاکستان در کل دنیا فعلا هم سندری سر است. این سندری است؟ بله این سندری است. محترم بار میشه کجا میره؟ موترایی بیادر شبرخان میره. این هم مال بله از پاکستان می اینجا مردم اطراف میخره. کسی شبرخان میبره، کسی مزار میبره، کسی قندوز میبره، کسی تخار میبره، بدخشان میبره. این ولایت افغانستان طرف شمال کلش از اینجا کمال میشه. لوی اختر هم نگیده ده. قیمتونه څومره پورته شوی دی او که چی وی دی اختر برات سره؟ قیمتا تو قدر تاثیرات نداره. قیمتا خوب است ان شاء الله. محصولات از کمی ارزان است. قیمتا خوب است. اینمی 400 و 400 و 500 اینمی نه. یعنی اختر برات سره کوم مشکل نه دی نه نمیشه جیک نمیشه. خلک گڼګونه سره کم شي. زیاد بسیار زیاد مردم میخره که به خاطر که فصلش است. به اندازه خریدش زیاد است. یک پیام که تو نمیشنیم. پیام می داریم که در وطن ما صلح و آرامی بیاید، خوشبختی بیاید، همین تحصیلات برای خواهران رها شود و دیگه همین صلح و آرامی است. فعلا خوش هستیم از این امارات اسلامی دیگه کدام مشکل نداریم. تشکر، زنده باشید. هیوادوالو
لاړو د مارکیټ راش مې ولید چې د خلکو ګڼه ګوڼه څومره وه څومره ښایسته ښایسته خوندورې او له اوبو څخه ډکې مېوې راغلې وې اوس راغلو ګیلاسو ته ستړی مه شئ خوب هستی؟ بخیر هستی؟ خانه خیرت نامتان چیست؟ میر کامل. میر کامل چطور هستی؟ شکر است مهربانی آنها. گیلاس از کجا آوردی؟ یه شمالی است. چطور است؟ خوب است، مزه‌دار است، شیرین است، عالی است خیلی. قیمتاش چند است باز؟ قیمتش فرق میکنه دیگه، هر کارتنش دیگه نظر به وزنش، نظر به خود گیلاسش خوبش. گیلاس خوبش 400 دیگه، اوسطش 300، او ضعیفش 200، هر رقم است. این با چند نو داره؟ گیلاس؟ گیلاس 390 است. تو چی رقم چی رقم؟ این یک جمله سوری است که اول پخته میشه و میده میشه. دمای سور پخته میشه؟ سوری گفته میشه. سوری گفته میشه. این جمله دیگه کلاندانه است، بنا تک دانه. این باز 92 میشه است. اون 92 میشه. نه آخری فعلا حالا خام است در باغا. این با چی نام داره؟ او هم تک دانه گفته میشه، جنس او آخرین پخته میشه. خب پی از چپا پر شده. تاسو یو هیوادوالو تصویر کې وګورئ نو دا میوه چې دا بیا په واقعیت سره ډېر خوند کوي خپله میوه ده خپل هیواد میوه ده نو عید هم نزدیک است جانا قیمتاش باز بالا نشده چی فرق آمده قیمتاش باز طبعا که عید که نزدیک است و تمام میوه‌جات همونطور است، قیمتاش فرق میکنه بالا میره. تشکر میر کامل زنده باش که وقت داریم بخیر باش. کاکا ستړی مشی بخیر هستی خیر باش. خانه خیرت شکر. نامتان چی کاکا نام ما جمهور. کاکا جمهور بله. چطور است میوه میوه خوب است دیگه. از خندار نه خب اینجا خریداری میکنیم پس سودا میکنیم. چی میاری کی آلو هسته یا آلو است، کلش آلو است. قیمتش چه قیمت بود قیمت ها دیگه مختلف است. 400 چلو تا 280 70 300. مشتری ها با چه رقم است مشتری هم دیگه هر کس خایدار زور خود میخره دیگه. جایی که فروخته میتونه خوب بلندترین شه میخره. کسی که سر کراچی میفروشه اون مطابق زور خود میخره، ضعیف شه میخره. 1 کیلو میخره 2 کیلو میبره خانوانا والا هر قدمش خوش اومد. خانوانا ما این میرخه. مشتری زیاد شده کم شده ایدم نزدیک شده بخیر ایدم نزدیک شده خب مقصد قدر مردم دیگه توانمند نیست. چند سر میارید یک ماه که شما بگوین برای این از خندار پر میشه میاد 7 کیلو بالاترینش 9 کیلو. شما چه کمی بروشید یارو در روز 200 کارتن 100 کارتن. درنو هیوادوالو زایم خالد ندیمو په مخ کې ډېر ښایسته ښایسته آلوګان دي دا لیده کس دی ورسره وبغږي له کومه ځای راوړي دی او دې څو ډوله پیدا کېږي هره میوه ډولونه لري مثلا زردالو وطني زردالو زراعتي زردالو آلو معنی هر کوم یو ناوې لري برخې لري د دې په اړه به ورسره وغږي چې دا څو قسمه دي ستړی مه شي ښه انشاءالله په خیر یې شکر الحمدلله ته ښه څنګه یوه ورځ دی کاکا والله ورځ خو ښه ده زاره کې کاروبار ده نو دغه زندګي ده څنګه نه کاروبار دی والله د الله نه راضي خو دغسې خوند یې نشته خوند یې زاره نشته کې دی و خوند نه لري آلوګان دی په مخ کې ایښي دي ډېر خوندور دي ډېر د اوبو ډک معلومېږي و د کومه ځای راوړي ده دا راځي د قندار نه ښه د کندهار نه چې راځي دا څو ډوله آلوګان پیدا کړي هره میوه ډولونه لري دغه که نه 15 ډوله 15 ډوله آلوګان 15 پیدا کړي ډوله اوس دا چې دا پلم ده دا یې اول ډول دی که دا نه اول ډول دی ښایي دو ځای شروع و کېږي د دغه ځای نه شروع کېږي پلم پلم ښه. بیا دغه پسې راځي ګرینګیچ ښه دوهم ګرینګیچ دی دوم ګرینګیچ بیا بل پسې راځي تور پلم یادېږي ښه. بیا هغه ورپسې راځي بیا د هغې پسې راځي فرموسا ښه هغه فرموسا وایي بیا د هغې نه بعد راځي دونه غټ غټ پلم ده هغه نوم یې ده فست پلم فست پلم و رنګ یې سور ده نوم یې ده فست پلم دا 15 ډوله راځي هغه پارموسا داسې سپین رقم د زیړ رقم یو خوا یې زیړ ده یو خوا یې سره او هغه فرموسا ده ښه هغه فست پلم چې ده د دې دوه عمره ده ښه د دې دوه عمره ده هغه نوم یې فست پلم ده هغه تک سره ده بیا داسې تور نه دی هغه کوم ډېر خوندور دی یاره خوندور خو د ټول نه ګرینګي په دې پسې راځي و چې دې پسې راځي د دوی موسم یې څومره وخت دی د دغه موسم د چې- پلم د دغه پلم یو میاشت موسم ده بیا ورپسې هغه ګرینګیچ راځي د ګرینګیچ صفت یې وکړو انشاءالله را به شو بیا هو انشاءالله نو دا تاسو ته کراچیوالان ډېر راځي که نه د کورونو ته هم خلک ډېر نه راځي؟ نه کورونه والا خو دلته نه راځي مازې کوم یو راځي یو کارتن به رانیسي یا نه رانیسي دا کراچوانان څومره وخت کې دغه کار کې دلته یاره زه خو یو 14 کاله کېږي دلته کار کوم یو عمر کار دی کړی هو والا نو څه کې دا ژوند ده نو ډېرې خاطرې ثبت کړي کاروبار دی ملګري دا خو نو وي زندګي ده نو خو دا زندګي کله به کټې کله به پورته ډېره مننه کاکا چې وخت یې راکړ خیر اوسې درنو هېوادوالو دا و
د آلوګانو قیمت او د شتون چې څومره زیات شوی دی که کم شوی دی له موږ سره پاتې شئ خپرونه جریان لري. سلام علیکم لالا سړی مشه. سلام علیکم بخیر است. خوب هستی؟ بخیر هستی؟ چطور است کاروبارتان؟ میوه میفروشی اینجا بخیر؟ خوب است فضل خدا میوه میفروشیم. چی میفروشی اینجا؟ چی کدام میوه است؟ میوه وطنی است، خارجی است. از میوه ایرانی است، پاکستانی است، مالتای مصری است، تربوز است، تربوز فراست، دیگه سیب ایرانی است، آلوی سرخ قندار است، این چیزا است، کل چیز هم است، هم پاکستانی. هم ډیر خاسته خاسته مونه لري. قیمتونه څه دي؟ والا قیمتونه مختلفه دي. کرید د 1500 نه نیولې تر 600 پورې دي. لوی اختر هم رانږدې دی. او لوی اختر قیمتونه کم شوي دي که زیات شوي دي اختر؟ والا ښه دی نور قیمتونه مناسب دي. دومره تر اوسه قیمته شوي نه دي، ارزاني ده، قیمتونه یې برابر دي. د خلکو ګڼه ګوڼه څومره ده؟ والا ښه دی نور راځي اخلي؟ او ښه دی، او نظر په ساعت باندې ښه دی، اوس هم اخلي. موږ د پاره هندوانې ډېرې دي، اوبه خړک هندوانې دي، ډېرې خوږې دي. هندوانې دي خوږې دي. د دې قیمتونه څه رقم دي؟ دا د مان د 100 روپۍ 80 روپۍ نه نیولې تر 140 دغه عموم کې د مڼې چې دي څو ډوله لري مثلا؟ مڼې فلحال دغه زیړې مڼې دي، سرې مڼې، دا ایرانۍ مڼې دي، او دغه برازیلي مڼې دي، دا چینۍ مڼې ورته وایي. ښه ډېر ښه. نو موږ قد د میوو په قیمتو باندې راغلي تاسو سره خبرې وکړو. ډېره مننه چې وخت راکړی. جوړیې بخیر یې؟ څه کیسې دي؟ آرام آرامي هم نعمیت انشاءالله. څومره وخت کېده ته دغه هندوانې خرڅوې؟ یاره د زما خپله دا مسلک دی، یو 10 کاله کېږي مسلک دی. ښه ډېر ښه. هو انشاءالله بس. څنګه دي قیمتونه څنګه دي؟ قیمتونه صحیح دي، اندازه دي صحیح دي. نو په څو دي؟ من په څو دي؟ من په 80 روپۍ ده ښه. چې به دغه نامي ترویزې د افغانستان د فراه ولایت. ښه ډېر ښه. د فراه ولایت یوه کیسه راپه یاد شوله. موږ د خپرونو لیدونکی دی، دا په جرمني کې اوسېږي. هغې ما ته وې چې ته به مارکېټ ته ځې او د فراه هندوانه به ټوټې کوې، دلته به خورې بیا ما ته وایي چې څومره خوږه ده. اوس به بیا ټوټې کړو. نو بالکل زه به ټوټې کوم دلته پوه شولې. هغه ما تصویر کې ګوري پوه شول، ما هم سلام ځای خالي کړو. هندوانه نسته ده غونډه هغه په هغه کې د اروپا کې ده غونډه افغانانو ته زما سلامي فرهي هندوانه انشاءالله خدمت کوم. زه یو من راواخله. یو من به وي انشاءالله. هېوادوال تاسو تصویر کې وګورئ. څنګه صحیح ده، ډېر مضبوط ده که نه؟ ته خپله چیرې که زه لږ زه نه پوهېږم. لږ چیرولو کې بلد شې که نه؟ زه واخله لږ چیرولو کې بلد. داسې کړه که داسې لا ته ټوټې د اختیار ده دی. زه تنده هندوانه ده وهی خوش خوش لا ته ټوټې کړه. ته خو بې بلد یې. زه چې خوبه حال داره ډېره خوندور، ډېر د اوبو ډکه ده. خو د لوی اختر هم نږدې دی. لوی اختر نږدې دی انشاءالله. داسې که که ما راځي داسې د مشاهریانو خاطره. خلک ډېر شوي کم شوي دي؟ خلک انشاءالله ښه دي، ډېر دي. ډېر دي. د قیمتونه یې پخوا په پرتله سره کم شوي دي؟ د ښه نه ډېر قیمتونه فرق نه دی. غونډې یو شي په دې دا سبزیجات مانده هندوانې دا شی دي، دا قیمت یو شي. نو هغه کسان د هندوانې ارمان کوي چې د فراه هندوانه وخورئ څه لکه مزه یاره واقعیت د افغانستان هر څه خو ډېر ښکلي دي، یو هر څه یې مزناک دي نسبت د نورو کشورو فرق ده. یو پیام دی اورم په آخر کې. پیام نو دا دی سر تا سر افغانستان بیرون د کشور نه ما به سلام می‌ورده انشاءالله جوړ روغ اوسیږي. بعض خدمات کوي د لري نه سلام در رسول الله. ډېره مننه.